او دوهمه خبره عزیزانو، په دغه محرم الحرام په میاشت کې د لسم محرم الحرام د ورځې روژه نیول دا ډېر زیات ثواب لري. په حدیث کې بیخي زیات فضیلت دی راغلی. د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی، بخاری دا روایت نقل کړ دی چې نبی علیه الصلاه حضرت ابن عباس فرمایي چې ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم. چې دا وایي ما نه دی لیدلی د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې د روژې د میاشت څخه د یوې روژې داسې اهتمام کوي یا د داسې په شوق باندې نیول د لسم محرم الحرام د روژې نه ما سوا. وهذا شهر يعني شهر رمضان. د دغه عاشورا د ورځې د روژې اهتمام د الله رسول زیات کوي. د حضرت ابو قتاده رضی الله عنه روایت امام مسلم دا روایت نقل کړی چې نبی علیه الصلاه والسلام مو فرمایل چې د لسم د روژې اړه باندې د الله رسول څه فرمایل؟ صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. چې د عرفات د ورځې روژه نیول دا زما امید دی چې الله تبارک وتعالى به د راتلونکي کال او د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. وصيام يوم عاشورا احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله. او د لسم المحرم د محرم الحرام د میاشتې روژه نیول دا د یو کال د صغیره ګناه کفاره ګرځي. او په دغه ځای کې یو بله خبره هم شته چې دغه عاشورا څه وخت د دې روژې د فضیلت یو خدا چې کوم حدیث کې د دې په باره کې دا راغلی دی چې ګناهونه الله معافوي، د دې څخه صغیره ګناهونه معاف دي. د کبیره ګناهونو لپاره توبه او حقیقي رښتونې توبه ضروري ده چې د رښتونې توبې درې علامې دي چې پر تېره شوو ګناهو باندې افسوس کول، شرمندګي ښکاره کول او پښیماني ښکاره کول، که د الله په حقوق کې که د بندګانو په حقوق کې. او دوهم دا د آینده څخه فورا هغه ګناوي چې مخکې کړي پر توبه پر هغه باندې د الله څخه وکړل یا د الله تبارک وتعالى څخه توبه وغوښتل په دې باندې، نو الله تبارک وتعالى هغه ګناوي خو معافوي، لیکن شرط دا دی چې دا ګناه به فورا نه پرېږدي. او درېیم شرط دا دی چې آینده د دغه ګناهونو نه کولو په خیره دی. ازمر خدای اراده چې توبه وکړو برته هغه عمل یا غم دا شي یا چې توبه وباسو راتلونکي په ذهن کې بدایي چې بیا به دا کار وکړو بیا به توبه وباسو. نه، ستا به دا پوخ یقین وي او دا به د ټینګه توبه وي چې آینده زه دا کار نه کوم. بیا که درسه وسي انسان عاجز دی، په دې کې مشکل نشته. نو لهذا په دغه ورځ باندې د روژې نیولو فضیلت ډېر او د دې تاریخي حیثیت او اهمیت په باره کې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي كانوا يصومون عاشورا قبل ان يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبه. چې دا هغه ورځ ده چې د روژې د فرضیت نه مخکې دغه روژه چې کوم دا خلکو نیول، صحابه کرامو د الله رسول او نور دا نیول، او په دغه لسم د محرم باندې به کعبه شریف ته پوښ هم اغوستل کېدی. فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شاء يصومه فليصم. چې کوم وخت د روژې مبارک میاش روژه فرض ول، نو بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم اختیار ورکړي کې څوک نسی ودې نسی او کنه نسی. یو بل روایت خدا هم ستا چې کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه، چې جاهلیت په دور کې د الله د رسول د بعثت څخه مخکې دغه دور ته جاهلیت دور ورکېږي، دا ټول قریشو به دا روژه نیول او نبی علیه الصلاه والسلام به هم په مکه معظمه کې نیول. لیکن فلما قام المدینه صامه وامر بصيامه. چې کله مدینه منورې ته ولاړ بیا خو خپل هم نیول او نور صحابه کرامو ته هم دا ویل چې دا روژه ونیسي، دا ډېر فضیلت لري. لیکن کله چې د روژې د میاشتې روژې مبارکې فرض شوې، نو بیا د عاشورا د روژې نیولو اختیار د الله رسول ورکړي. ومن شاء صامه ومن شاء ترکه. بخاري دا روایت کړی دی چې څوک یې وغواړي ودې نیسي، څوک یې نه غواړي نه دې نیسي. او دغه رقم یو بل روایت کې دا هم راځي چې نبی علیه الصلاه والسلام چې کوم وخت مدینې ته راغی فوجد اليهود صياما يوم عاشورا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا
فنحن نصومه. چې کله نبی علیه الصلاه والسلام مدینه منوره ته راغی، هلته یې وکتل یهود روژه نیول د دغه 10 محرم په وخت باندې، د دې میاشتې پر 10 تاریخ باندې د محرم الحرام پر 10 باندې دی روژه نیول. د الله رسول صلی الله علیه وسلم پوښتنه ځینې کوي چې دا روژه تاسو ولې نیسئ؟ دوی په جواب کې دا وویل چې دا خو یو ډېر مبارکه ورځ ده، د دې مبارکې ورځې د وجې څخه موږ دا روژه نیسو. د الله رسول څنګه مبارکه ده؟ دا څه کوم خصوصیات لري؟ دوی ورته ویل چې په دغه ورځ باندې الله جل جلاله موسی علیه السلام د فرعون څخه د نجات ورکړي. انجى الله فيه موسی وقومه، چې کوم وخت دوی په دریاب ګډ شول، موسی علیه السلام او هغه چې موسی علیه السلام باندې ایمان راوړی وو د هغه د دین پیرویانو په تورات ایمان راوړی او هغوی ته الله نجات ورکړي. او فرعون علیه لعنه یې پر دا ځای باندې غرق. فصامه موسی علیه السلام د شکریې دپاره به طور تعظیم د دغه ورځ روژه ونیول. نو موږ د هغه تعظیم په خاطر باندې د دغه مبارکې ورځ په خاطر دا روژه نیسو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې ښه تاسو دومره هغه مخکې تاریخ اهتمام کوئ، د هغه دومره زیات تعظیم کوئ، نو موږ خو درته ډېر حقدار یو، موږ انبیاو سره ورونه دي، موږ هغه ته درته ډېر ورنږدې، موږ یې باید په طریقه اولاد د اهتمام. نو بیا نبي علیه الصلوة والسلام دا روژه نیول. ابو موسی رضی الله عنه روایت دی، په دې کې باره کې ډېر روایت راغلي چې کان یوم عاشوراء یوما تعظمه اليهود وتتخذه عیدا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم صوموا انتم. یهود به د دې ورځې ډېر تعظیم کوي او د اختر رقم اهتمام به کوي. نو بیا نبی علیه الصلوة والسلام پوښتنه ځینې وکړه. نبی علیه الصلوة والسلام ورته وفرمایل چې تاسو په دغه ورځ باندې روژه ونیسئ. اوس خبره په دې ځای کې ده چې آیا یوازې د 10 محرم الحرام روژه نیول څنګه دي؟ په دې باره کې دا خبره سته چې دلته که چیرې سړی یوازې د عاشورا روژه ونیسي، دا خو هغه ورځ چې تعظیم یهود او نصارا دواړه کوي. د مسند احمد روایت مسلم هم دا روایت نقل کړی چې اذا كان العام المقبل ان شاء الله سنه، چې کله نبی علیه الصلوة والسلام دا وفرمایل چې د عاشورا د ورځې روژه یې ونیول، نو بیا وامر بالصيام فقالوا یا رسول الله، صحابه ورته وایي چې د الله رسوله په دغه ورځ خو یهود هم او نصارا هم د دې ورځې تعظیم کوي. نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایل که راتلونکی کال زه انشاءالله ژوندی وم نو د 9 یا د 11 د ورځې روژه به هم ورسره ونیسم او خپلو صحابو اصحابو ته به هم د دې حکم ورکړم چې د هغه مشابهت څخه موږ به ونیسو. وذاکر راځي خالف اليهود وصوموا التاسع والعاشر. مصنف عبدالرزاق دا روایت کړي چې تاسو د یهودو مخالفت وکئ او 9 او 10 دواړې روژې ونیسئ، ځکه چې دغه یهود چې کوم دي هغه یوازې د 10 د ورځې روژه نیسي. یو بل روایت کې دي مسند احمد نقل کړی صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله یوما او بعده یوما، چې تاسو د دې ورځې روژه ونیسئ او د یهودو مخالفت وکړي، مخکې د 9 ورځې روژه ورسره ونیسئ یا د 10 ورځې روژه ورسره ونیسئ. نو لهذا اوس په دې کې خبره شته، په دې مختلفو روایات سره دا معلومیږي چې د محرم الحرام د 10 ورځې روژه ډېر زیات فضیلت لري. خلک په دې کې یو رقم بحث کوي، بل رقم بحث کوي، فضیلت ډېر زیات فضیلت دی. خو البته د یهود څخه د جلاوالي دپاره د هغوی سره د مشابهت د نه کولو په وجه باندې د 9 ورځې روژه هم ورسره ونیسئ، که د 9 ورځې د روژې موقع نه وه د 11 دا ورسره ونیسئ چې هغه مخالفت راسي. لیکن که چا یوازې د محرم الحرام روژه ونیول پر دې باندې دغه کول، ملامتیا ویل، دا کول دا کول، یو خو زما دا ټولو ملګرو ته دا خواست دی چې کله خپله د خیر کار نسه کولی د بل دپاره بدیز مه جوړوه. هغوی د په اسلام باندې پوه کړه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام څومره په نرمي پوه کړي دي، تاسو باید هغوی د نرمي اهتمام وکړئ. لهذا په دغه ورځ باندې روژه ونیسئ، د هغه مخکې یا وروسته ورځې روژه هم خامخا ورسره ونیسئ. خو البته لازم بلل دا ضروري نه دی، که چا نه ونیول هغه ملامتېدل ښه. ګوره په اسلام کې هر هغه شی چې د الله د طرف څخه لازم سوی نه یا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د طرف څخه لازم سوی نه، بس هسې یو نفل وي، د هغه د لزوم اهتمام ضروري نه دی. لزوم دې ته ویل کېږي که چا کار نه وکړي هغه ملامتېدل دا نه. اوس یو چا روژه نیولې د هر چا څه پوښتنه کوي ستا روژه ده نه، وایي ته خو ډېر محرومه سوې د دې ثواب څخه، دا دې څنګه هر یو ملامتېدل. یو خو په دې کې ریا خطره هم ده،
تاسو هر عبادت چې کوئ د خپل ځان سره تعلق او د خپل رب سره ساتئ دا ټول هر عمل که صدقه که خیرات که روژه که هر څه دا یوازې او یوازې د الله دپاره بنده باید په تا خبر نسی نو چاته که دې په وس فرو دغسې د عاشورا د لسم د ورځ څخه مخکې ورته وایي چې سبا خو مبارکه ورځ ده که دې روژه نیولی سوی ونیسه دا دعوت دی په دې کې ثواب ډېر دی البته چې ولې نیول بیا خلک به نه ملامتوي نو الله تبارک وتعالی دې د دې مبارکې ورځې د روژې نیولو توفیق راکړي او په دې کې د دعا او د استغفار ډېر زیات ضرورت شته هر مسلمان باید د خپل ځان دپاره د خپل مور و پلار دپاره د اقرباو د امت مسلمه څومره مخ پر هلاکت روان دي د ټولو دپاره خصوصي دعا وي الله جل جلاله در ټولو زیات خوند الله تبارک وتعالی ته بنده عاجزي او الله تبارک وتعالی ته تضرع او خاص کول او ژړا کول دا د ټول محبوب دي نو په دا وخت کې دعا وکړي موږ ته دعا وکړي ټول امت مسلمه ته دعا وکړي الله دې توفیق راکړي